غردیږي به د هر نوي ګړنګه پښتانه، غردیږي به د هر نوي ګړنګه پښتانه، څوک زار د لوبټي شو څوک د لنګه پښتانه. داوی د وطن کړه سره اورونه ورله روړه، داوی د وطن کړه سره اورونه ورله روړه، د نوم مذهبي خلکو کړه بدرنګه پښتانه. ته څنګه د کشمیر جهاد له لارې ژوندی رالې، د مرګه بغیر نه راځي د جنګه پښتانه. په هر سړي ادبار کوي عمرونه ورله لنډ کړه، په هر سړي ادبار کوي عمرونه ورله لنډ کړه، د خپل اجل نه مخکې مري زمونږه پښتانه. خواري به دې بې ځایه د خپل قام دپاره نه دي، خواري به دې بې ځایه د خپل قام دپاره نه دي، بې قدره دومره نه دي نه بې ننګه پښتانه. مختاره لیونی زړه مې لا هغسې پښتون دی، مختاره لیونی زړه مې لا هغسې پښتون دی، د خپل غرض دپاره شو سل رنګه پښتانه. د کلي مازدیګر ملګرو نیکې هیلې او سلامونه مې واخلئ. ستاسو ملګری ستاسو رور لال قلندر یمه، سره د خپل ګران ملګري امیر شهباز قلندر د زاهد چشتي او ادبي خپرونه د کلي مازدیګر د دغه څو شعرونه به څو موده وړاندې د وصال په مازدیګر کې اورېدلي وي. دا زموږ د ګران مشر د ګران ملګري د مختار لالا دي څوک چې د بونیر کینګرګلې بامپوهې سره علاقه لري، نو په دغه دنګو غرونو کې یو ښکلې ناستې م را جوړ کړی دي د کلي مازدیګر. د مختار لالا ځای ته راغلي وو، هغه را سره تر څنګه دي د کلي مازدیګر کې. نو راځئ ملګرو چې په شریکه باندې د هغوی ژوند وپوښتو چې ژوند یې څنګه تېرېږي، او داسې د کار خوند خبرې ترېنه بیا ریکارډ کړم او د تاسو سره شریک کوم. لالا د کلي مازدیګر کې درته هرکلی وایم او سلامونه مې واخلئ. ډېره مننه. زه خو د ټولو مخکې ستاسو شکریا ادا کوم چې دومره د لرې نه راغلي او موږ له دا موقع راکړه، نو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. بس دا هغه ملګرو هغه مینه ده چې موږ دې لار ته چامتو ساتي، نو هغه پښتانه ملګري به هم په هغه شیشه باندې نه، نو داسې د کار خوند خبرې را سره شریک کړي چې د هغې نه دا ناست ملګري ترېنه هم څه نه څه زده کړه وکړي او خوندونه ترېنه واخلي او هغوی ترېنه هم خوندونه واخلي. نو بس زموږ سره خو دغه شعر و شاعري ده، خوږې خبرې دي، دا به ورته وکړو. بلکل. نو دغه غزل یو څو شعرونه درته وامه چې ماله یې نن په نرمو شونډو جواب خلاص را کړی، ماله یې نن په نرمو شونډو جواب خلاص را کړی، او زما چې خاص و نو جواب یې راله خاص را کړی. ما چې ته ټول عمر نفرت کوو پردي مې ګڼل، ما چې ته ټول عمر نفرت کوو پردي مې ګڼل، یارانو پرېښودم خو هغې خلقو لاس را کړی، او نور مې د مینې نه توبه ستا د یارۍ نه توبه، نور مې د مینې نه توبه ستا د یارۍ نه توبه، ماله د ښکلي په قدم قدم احساس را کړی. دا یو غزل درته وامه. سم لیونی یې کړې که نه ارمان دې وپېژندو، سم لیونی یې کړې که نه ارمان دې وپېژندو، په غرونو سر یې کړې د یار هجران دې وپېژندو، ما تا ته وې په سړي ځمکه او اسمان دواړه ګرځئ، ما تا ته وې په سړي ځمکه او اسمان دواړه ګرځئ، په ما دې نه کوو یقین جانان دې وپېژندو. ډېره مننه. ما تا ته وې په سړي ځمکه او اسمان دواړه ګرځئ، یقین دې نه کوو په ما جانان دې وپېژندو، او څومره سنبال به ګرځېدې را ټول زړګی لاليه، څومره سنبال به ګرځېدې را ټول زړګی لاليه، مینه دې وکړه درد او غم خفګان دې وپېژندو، په تا یې کومې لوبې وکړې په ما کومې لوبې، په تا یې کومې لوبې وکړې په ما کومې لوبې، دا په جامه کې د انسان شیطان دې وپېژندو. ډېره مننه. په تا یې کومې لوبې وکړې په ما کومې لوبې، دا په جامه کې د انسان شیطان دې وپېژندو. او اعظم بونیري صاحب یو شعر دی چې دا خو یې خپل درته خپې نیسي را غورځوي یې درته، دا خو یې خپل درته خپې نیسي را غورځوي یې درته، مات سر دې ونه وړو زما افغان دې وپېژندو. ډېره مننه. دا خو یې خپل درته خپې نیسي را غورځوي یې درته، مات سر دې ونه وړو زما افغان دې وپېژندو. او ډېر قام پرست دی دا یوه رشته په نه راپالي، ډېر قام پرست دی دا یوه رشته په نه راپالي، ته ورله مه راځه مختار خیران دې وپېژندو. لالا یو غزل سره بل شریک کې چې وختي په لاره م راته ویلي نو اکثر زه د نه د هغې غوښتنه م ډېره کومه. صحیح مهرباني. پښتونه رب دې غر که چې ټوټې شي زما خوښې، د دې نه هم سیوا په ورپسې شي زما خوښې، چې مور در پکې ځای د ښکلولو ځان له ګوري او پوټي په دماکو زرې زرې شي زما خوښې. جانانه
تا خو ډېر د بېننګۍ کارونه وکړو چړو د طالب جانانا تا خو ډېر د بېننګۍ کارونه وکړو چړو د طالبانو ته نږدې شي زما خوښې ډېر ښه دی او زما د پښتني وینې قیمت ته ادا نه کو ازما زما د پښتني وینې قیمت ته ادا نه کو بېننګه پېښوره نور لمبې شي زما خوښې ډېر ښه شعر دا یو شعر خو مې یو پیر وویل ډېره مننه زما د پښتني وینې قیمت ته ادا نه کو بېننګه پېښوره نور لمبې شي زما خوښې ډېر ښه دی او مختاره د یارانو او مارانو قصې یو وي مختاره د یارانو او مارانو قصې یو وي چې بیا هغه یارانو ته نږدې شي زما خوښې ډېره مننه ډېره مننه لالا ژوند درته غواړم د الله نه او چې دونه ته مونږ په یو رنګ باندې مونږ له ټیم راکړلو هغه مازدیګر هم د کلي مازدیګر هم را سره رنګین کړلو نو ملګرو د بل ملګري له تګه پورې خپل ملګري لال قلندر له اجازت ورکې چې هر ځای یې الله مو هات ساته الله مو آباد ساته